السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله دې وکړي روغ جوړ به او د سجاوي مو پتن وي. په نننی لیکچر کې به موږ وایو کنټرول ټول د ډراپ شیډو نرسته بیا موږ سره ده کنټرول ټول استعمالیږي د دې لپاره کله چې موږ دلته اوس لکه یو سرکل مو ډرا کو غواړو چې د دې سرکل سره موږ یو بل سرکل دلته وباسو چې د دې نه په دومره فاصله کې موږ سره ډوپلیکیټ کنه وباسو. غواړو چې دې سره موږ سره داسې نورم څو سرکلې جوړې کړو دې نه چې دا فاصله چې کومه د دې دواړو ترمنځ دا لاینونو ترمنځ چې څومره سپیس ده موږ چې کوم دریم دا سرکل جوړو نو د هغې ترمنځ فاصله دې دومره راشي. نو اکثره موږ چې کله دا بل سرکل جوړو نو اکثره موږ د دې کې میسنګ رانه وشي دا فاصله موږ سره زیاته وي دا را سره کمه راشي نو یو شان ډوپلیکیټ موږ سره نه وځي سپیسینګ یو شان موږ سره نه راځي د دواړو ترمنځ. نو د هغې دپاره بیا موږ راځو دلته دا ډیلیټ کوو نو موږ د کنټرول ټول نه چې ده کار اخلو د هغې په واسطه یې کوو. موږ راځو دلته یو سرکل ډرا کوو زه په کنټرول ټول باندې کلیک کوو. په کنټرول ټول باندې چې تاسو کلیک وکړو د دې ځای نه به تاسو ورته سیټ کوئ چې تاسو ته څومره سټیپس پکار دي. نو دلته راځو دا چې دي موږ سره یو سټیپس ده یو دا 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 ده نو دا اوس موږ سره چې دي دلته 15 سټیپس دي. نو د دې سټیپ د زیاتولو دپاره بیا موږ د دې ځای نه تاسو دا سټیپ زیاتولی شئ. څومره سټیپس چې تاسو پکار یې موږ 18 کړه د دې ځای نه هم تاسو بیا زیاتولی او کمولی شئ. دا به داسې مخکې تاسو به دا موو کوئ نو تاسو سره به دې کې دا سټیپس چې ده زیاتېږي. نو د دې ځای نه څومره چې درته پکار وي د دې ځای نه تاسو کمولی او زیاتولی شئ او د دې ځای نه ډایرکټ هم ورکولی شئ. نو دا خو تاسو سره اوس که چېرته تاسو غواړئ چې موږ سره که نه دا کم هغه چې راغله سټیپونه دا د موږ سره د سنټر نه شروع شي نو تاسو به دلته کلیک وکړئ نو دا به د سنټر نه تاسو سره شروع شي وګوره د دې سنټر نه د دې دومره فاصله کې د موږ سره 0.281 انچ فاصله کې موږ سره دا چې ده جوړ شوی ده. نو که کله تاسو غواړئ چې موږ سره د سنټر نه شي نو په دې به کلیک وکړئ مین د سنټر چې کومه نقطه ده د هغې نه به تاسو سره سټیپونه جوړیږي یا به سرکلې در سره ډرا کېږي څومره مونږ چې خوښوي او که چېرته وایي چې نه ان سایډ ته د دننه سایډ ته دې جوړې شي مونږ سره نو تاسو بیا دلته دننه سایډ ته چې ده دا راکاږئ یا بیا راکش کوئ دا تاسو سره دننه سایډ ته راشي. نو دا چې دا دلته مونږ سره تیار مونږ دننه سایډ ته جوړې کړې نو دا آپشن مونږ سره تیار چې ده سلیکټ ده. نو که چېرته تاسو غواړئ مونږ چې مخکې څنګه وویلئ دا د موږ سره راشي تو سنټر دې را سره راشي نو تاسو په دې کلیک وکړئ نو وګوره مخکې چې څنګه موږ جوړ کړو نو تاسو سره د سنټر نه ده شروع وشوی چې نه دا د موږ سره د دې آوټ سایډ ته راشي نو دلته په آوټ سایډ باندې کلیک وکړئ نو دا وګوره کوم چې د کنټرول هغه اخري سرکل نو د هغې آوټ سایډ ته موږ سره دلته دا ډوپلیکیټ راغلی نو دې ځای نه تاسو دا راوستلی شئ او د دې ځای نه خو تاسو اوس د دې ترمنځ چې دا فاصله ده دا فاصله تاسو بیا د دې ځای نه زیاتولی شئ څومره چې تاسو پکار وي چې زیاته دي شي نو دلته به کلیک کوئ تاسو که دلته وایي بیا دې ځای نه اسان هم کوی شي دلته ورسره یو انچ وهئ 1.16 انچ نو موږ سره به د دې ترمنځ وګوره فاصله راشي دا موږ سره دومره چې ده دا د هر یو سټیپ ترمنځ فاصله راله 1.16 انچ د دې ځای نه تاسو دا سیټ کولی شئ. بل موږ سره دا راوند کارنر یې راځي دا چې کله تاسو دلته راځو دا ډیلیټ کوو مو ډیلیټ که دلته راځو یو ریکټینګل رالو ریکټینګل هم ډرا که په دې باندې کنټور وهو نو دننه سایډ ته راکاږئ او که بار سایډ ته داسې راکاږئ نو تاسو سره به دلته په دې کې دا سټیپونه جوړ شي سټیپونه دې ځای نه کمو ورته او د دې ځای نه د دې هر یو سټیپ ترمنځ چې څومره هغه ده اندازه دا لږ ورته زیاته وه دا مو ورته 2.7 انچ کړه
نو دلته اوس راځو که تاسو غواړئ چې د دې دا کارنر یې ډېر موږ سره راونډ راشي نو په دې به کلیک وکړئ. وګوره د دې دا کارنر یې موږ سره مکمل راونډ رالی او که چېرته وایي چې نه دا کارنر یې د موږ سره د دې چې دا کنجونه دې پکې راشي راونډ نه نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. د دې نه تاسو دا کارنر چې دا سیټ کولی شئ. که تاسو غواړئ چې دا د موږ سره د دې دا کانټور ختم شي نو دلته راځئ په دې کلیک وکړئ نو په دې سره به تاسو سره مکمله کانټور چې کوم هغه په تاسو دې اپلای کړی وو نو هغه به تاسو سره دلته ختم شي. واخې خپل شیپ که نه لکه رلو موږ دلته یو سکویر رسموو یو سرکل رسموو. دا رسم که غواړو چې دې ته موږ بونډري ورکړو نو د کنټرول ټول په واسطه موږ بونډري دې ته ورکوی شو. دلته راځو د دې نه دا چې دا زیاتو ورته دا 800 یې کوو بیا په دې باندې کلیک کوو. دلته کلیک هم چې وکړو دې ته دا کلر چې دا موږ چینج کوو او دا چې دا راولو دا داسې لږه زیاتو دا به داسې ورولئ ورته دا به نور هم داسې ورولئ دا به دلته راولئ. خیر دا به تاسو سره لږ دوسې نور هم ورمخکې کوي نو تاسو سره به دا یو بونډري جوړه شي. د دې که چېرته تاسو اوس غواړئ چې دا موږ سره کوم جوړ شو د دې نه که تاسو کوم کلرونه ورته چینج کوئ هم چینج کوئ شئ. د دې نه څنګه کلر چې تاسو خوښ وي د دې نه تاسو ورته دلته چینج کوئ شئ. دا ریډ دلته بدلوئ څنګه چې تاسو کلر چوز کوئ د دې نه RBG کوئ RBG خوئ نو RBG د دې نه کولی شئ تاسو. څنګه کلر چې تاسو دې نه سیټ کوئ دلته کلر چې دا سیټ کولی شئ. او بل که تاسو چېرته غواړئ چې دا د دې چې کوم دا هغه دې موږ سره کارنر دي دا د موږ سره راونډ راشي نو په دې کې به دلته تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره په دې کارنر چې دي ګول به شي. اوس راځو موږ په دې شیپ باندې دلته کلیک کوو په دې سرکل باندې بیا راځو کنټرول ټول باندې کلیک کوو او په آوټ سایډ باندې دلته تیار سلیکټ د موږ سره آوټ سایډ سلیکټ کوو. دا به موږ سره راشي. کلم چې تاسو د دې نه چوز کوئ تاسو د دې نه چوز کولی شئ. اوس راځو دې ته امپورټ باندې یو پکچر راوړو دې کې په پاور کلیپ باندې ایډ کوو. راځو دا پکچر رالو او دلته کنټرول نیسو دا سلیکټ کوو دا دواړه پکچر موږ دلته راوړو. راځو دلته په دې باندې دا تیار موږ سره سلیکټ د ابجیکټ ځو او په دې پاور کلیپ باندې کلیک کوو پلیس انسایډ باندې دا چې دا دې کې موږ اوس بیا دلته موږ دا راغو موږ سره کوو کې کوئ د دې نه به تاسو ایډیټ کړئ او دلته به په دې فینش باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره راشي. دې باندې اوس کلیک کوو دې باندې دلته ابجیکټ باندې کلیک کوو ابجیکټ باندې مو چې کلیک وکړو پاور کلیپ ته راځو پلیس انسایډ باندې کلیک کوو او دا دلته راولو دلته ایډیټ باندې کلیک کوو او دا داسې موږ راښکته کوو. بیا دلته په فینش باندې کلیک کوو نو دا به تاسو سره دلته راشي. زوم ته ځو
دا وګوره تاسو سره د خپلې خوښې یو باونډري رسمه شوله او په هغې کې تاسو پکچر هم واچو بیا دې ځینه دا موږ سره د دې بیکګراونډ نشته څنګه بیکګراونډ هم چې دي ته تاسو ورکولی شئ د دې ځینه دا خو شو موږ سره په کانټور ټول کې چې موږ د خپلې خوښې یو کسټم شیپ ته باونډري ورکوو نو بل راځو موږ کوم چې پیکینګ دي هغې باندې چې لیکل کوو موږ نو د کانټور ټول په واسطه په شو دې باندې آل سلیکټ کوو او ډیلیټ کوو اوس راځو موږ دلته یو پکچر چې دا هغه کوو راوځو دې پکچر باندې کلیک کوو دا امپورټ کوو دلته کله چې تاسو یو پیکینګ وکړئ او په هغې باندې لیکل راولئ نو اکثره لیکل چې دا په دې باندې اوس موږ لیکل کوو دلته راځو دلته لیکل کوو موږ دا لیکل مو کړه دا مرا وصل دلته موږ یې نو دا لیکل اوس موږ سره وګوره دا لیکل موږ سره صحیح نه ښکاري بولډ هم کړو د دې ځینې ورته دا فانټس هم بدلو دا لیکل موږ سره دونه خاص نه ښکاري نو کانټرول ټول ته ځو د کانټرول ټول باندې کلیک وکړو دلته راځو دا چې مکمل دا ون کوو چې ون مو کړو دلته نو ګوره دا به تاسو سره چې دې ته تاسو څنګه کلر ورکوئ وایټ ورکوئ شئ دا وګوره دا به تاسو ته د لرې ځای نه ښکاري د دې په واسطه تاسو ښایسته کلر چې دې ته ورکولی شئ دا چې تاسو که چېرته په بل یو شي پیکینګ کوئ د میډیسن پیکینګ کوئ یا همداسې د یو څه د فاره پیکینګ یا بکس جوړوئ نو د هغې باندې چې کله لیکل کوئ نو د هغې لپاره تاسو دلته ښه ډیزاین چې دا د دې په واسطه جوړولی شئ ټول باندې موږ دلته یو ریکټینګل ډرا کوو په هغې باندې یو د خپلې خوښې لکه یو شیپ جوړو دلته په یو سرکل ږدو سرکل موږ پکې ښوده بیا راځو یو سرکل دلته یې ږدو داسې راځو دا سلیکټ کوو داسې ټول نو سلیکټ کړو دلته دا ویلډ و په ویلډ باندې کلیک وکړو نو دا موږ سره یو شیپ راغی دلته چې کله موږ وغواړو دا اوس داسې کمو که نه کاپي ځینې وباسو وګوره په دې موږ کلیک وکړو دا موږ سره دلته وګوره لګېدلی ده دلته داسې راغی نو دا موږ سره د که شیپ ورسره ونیسو دا موږ سره د ټولو اړخونو نه یو اندازه کې نه راځي نو د کانټور ټول په وسیله تاسو چې دلته په دې کلیک وکړئ دې نه چې څو کاپیانې مو وباسئ دلته دا شیفټ چې موږ دلته سلیکټ کوو راځو دلته کانټور ټول باندې کلیک کوو 2 کاپیانې موږ کړي دي 3 کاپیانې ځینې وباسئ نو وګوره اوس به تاسو سره مخکې چې موږ کاپي وباسله په شیفټ موږ ورسره نیوه نو موږ سره به دلته کله دا کونج دې سره لګېدلی اوس وګوره موږ سره په یو اندازه کې راغله دې باندې چې بیا تاسو کله کنټرول یو اوکې ووهئ نو دا به تاسو سره بیل چې ده ابجیکټ شي دا اوس وګوره تاسو دې هر یو ته بیل کلر هم ورکولی شئ څنګه کلر هم چې زړی کنټرول یو به ووایي ان ګروپ به شي او کنټرول کې به ووایي چې دا به تاسو سره ټول بیل ابجیکټس شي